نن غواړو د یوې داسې موضوع په اړه په تفصیل خبرې وکړو چې زموږ د ټولنې د پیاوړې برخې یعنې ځوانانو پورې اړه لري. که تاسو یو ځوان یاست او غواړئ فټنس پیل کړئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ ځکه موږ غواړو تاسو ته د یو سم او علمي پیل لاره وښیو. ډېری ځوانان چې کله جم ته ځي یوازې غواړي په څو ورځو کې فتحې عضلې ولري، خو حقیقت دا دی چې فټنس په ځوانۍ کې یوازې د ظاهر خبره نه ده، دا ستاسو د هورمونونو د تنظیم، د هډوکو د کثافت او د ذهني تمرکز د زیاتولو تر ټولو غوره لاره ده. په ځوانۍ کې ستاسو بدن په داسې یو حالت کې دی چې تر ټولو لوړه انرژي لري، نو که په سمه توګه ترې ګټه واخیستل شي تاسو کولی شئ د خپل ټول ژوند لپاره یو فولادي بنسټ کېږدئ. تاسو باید له کومه ځایه پیل کړئ. لومړی ګام دا دی چې په تخنیک باندې تمرکز وکړئ، نه په وزن. ډېری ځوانان د نورو په لیدلو سره درانده وزنونه پورته کوي چې د دایمي ټپونو او دردونو لامل کیږي. په یاد ولرئ ستاسو هدف باید دا وي چې د عضلاتو او دماغ اړیکه پیاوړې کړئ. دوهم مهم ټکی تغذیه د ځوانان زیاتره وخت په بازار کې په داسې پولو تکیه کوي چې یوازې خالي انرژي لري. که غواړئ نتیجه واخلئ نو طبیعي پروټین، صحي کاربوهایډریټ او سالم غوړي ستاسو د بدن اصلي سون دي. بله لویه ستونزه د خوب نشتوالی دی. ستاسو عضلات په جم کې نه بلکې په خوب کې وده کوي. که تاسو تمرین کوئ خو خوب مو منظم نه وي تاسو خپل وخت ضایع کوئ. فټنس تاسو ته نظم او ډسپلین در زده کوي چې دا نظم به ستاسو په زده کړو او کار کې هم ستاسو سره مرسته وکړي. موږ په HBM کې غواړو تاسو ته دا ساینسي لاره په ډاګه کړو چې څنګه له خپلې ځوانۍ او انرژۍ څخه په سمه توګه ګټه واخلئ. موږ دلته یو تر څو تاسو ته رښتیني معلومات درکړو او له هغو غلطو لارو مو وساتو چې یوازې ستاسو روغتیا ته زیان رسوي. که غواړئ خپل فټنس سفر په مسلکي ډول پیل کړئ نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ پاڼه تعقیب کړئ. په کمنټ کې راته ولیکئ تاسو له څو کلنۍ تمرین پیل کړی یا غواړئ پیل کړئ. مننه چې زموږ سره یاست.